الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د ختام المحاکمې پاتې برخه. زمون نننۍ موضوع هم د ختام المحاکمې په اړه ده. د یادونې وړ ده چې د ختام المحاکمې د اعلانولو قرار به په اتفاق د تمامو اعضاو د محکمې سره وي، او که اتفاق پرې د تمامو اعضاو د محکمې نه و، نو بیا اکثریت ته به اعتبار ورکول کیږي. یعنی د اکثر اعضاو د محکمې چې پر اعلان د ختام المحاکمې اتفاق راشي، نو بیا به اعلان د ختام المحاکمې طرفینو د دعوې ته کولی شي، او که نور اعضا د محکمې له قاضي صاحب سره موافق نه و، نو یوازې د محکمې د قاضي په رضا او خوښې سره اعلان د ختام المحاکمې نشي کېدی. لکه څرنګه چې په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه د سلیم ابن رستمباز صفحه 264 کې داسې لیکل شوي: وهنا سؤال دقیق وهو هل يناط برئيس المحكمة وحده أن يقرر ختام المحاكمة أم لا بد من إعطاء القرار بذلك من هيئة المحكمة؟ والجواب أن هذا الأمر لا يتعلق بالرئيس وحده، لأنه ليس من قبيل إدارة المحاكمة المنوطة به، بل ينبغي أن تتذاكر فيه هيئة المحكمة الحاكمة فتقرره بالاتفاق أو بالأكثرية. یعنی حاصل یې دا دی: سوال، آیا مناسب دی چې رئیس د محکمې په یوازې ځان قرار د ختام المحاکمې صادر کړي، او که نه ضروري ده چې قرار به د محکمې د هیئت او د محکمې د ټولو اعضاو په اتفاق سره صادریږي؟ ځواب: نه، یوازې دغه قرار صادرول تر رئیس د محکمې پورې تعلق نه لري، بلکې مناسبه دا ده چې هیئت د محکمې دې په همدې اړه مذاکره او بحث و مباحثه وکړي، او پس له دې چې اتفاق پرې د ټولو اعضاو د محکمې راشي، او یا د اکثرو اعضاو د محکمې اتفاق پرې راشي، نو بیا دې د ختام المحاکمې په اړه قرار صادر کړي. د یادونې وړ ده چې کله یوه محکمه یو قرار صادروي، که هغه قرار د مدعي د دلایلو په باره کې وي، او که هغه قرار د مدعا علیه د دفع په باره کې وي، او که هغه قرار د یو ضمني دعوې په اړه وي، پر دغه ټولو صورتونو کې پر محکمه لازم او ضروري دي چې تر مخه د دې چې قرار صادر کړي، باید اولا د اړوند موضوع په هکله پوره تحقیق او څېړنه وکړي، او پس له هغې بیا
د موضوع په اړه خپل قرار صادر کړي. مثلا که یو شخص د یوې موضوع په اړه محکمې ته حاضر شي او د محکمې د قضایي هیئت په وړاندې ووایي چې دغه دعوه چې مدعي پر ما کړې ده، دغه دعوه د مدعي غیر مسموع ده، قابل د سماع او اوریدو نه ده، او له محکمې څخه غوښتنه او مطالبه وکړي چې د مدعي د دغې دعوې په اړه د عدم سماع قرار صادر کړئ، نو محکمه به په دغه اړه خپل پوره تحقیق او څېړنه وکړي او د موضوع په اړه به محکمه اولا وجوهات او دلایل د عدم سماع په پوره دقت سره وڅېړي او تحقیق به یې وکړي. نو که محکمې ته موضوع او دعوه د مدعي یقینا ثابته شوه چې قابل د سماع او اوریدو نه ده او نه قابل د دې ده چې په محکمه کې ورته جریان ورکړل سي، نو پس له دې به محکمه د عدم سماع قرار صادر کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستمباز اللبناني صفحه 265 کې داسې لیکل شوي: يجب على المحكمة أن تدقق النظر في كل ما يقرره المتداعيان وأن تصدر قرارا في كل دعوى معترضة يحدثها أحد في أثناء رؤية الدعوى الأصلية، فلو ادعى أحدهما أن الدعوى غير مسموعة لمرور الزمان فيلزمها أن تدقق النظر في هذه القضية المعترضة وأن تفصلها سلبا أو إيجابا بقرار تفهمه للمتنازعين علنا. یعنی پر محکمه واجب دی چې کله د متخاصمینو او طرفینو د دعوې یعنی د مدعي او مدعا علیه څخه بیانات واوري، نو د هغوی په بیاناتو کې دی د دقیق نظر څخه کار واخلي او کامله توجه دې پکې وکړي او پس له هغې دی د هغې په اړه قرار صادر کړي. او علاوه له دې محکمه دی د هر هغه دعوې په اړه چې د اصل دعوې په جریان کې نوې او جدیده دعوه پیدا شوې وي د هغې په اړه دې هم قرار صادر کړي. نو که چیرې یو شخص دعوه وکړي او ووایي چې د مدعي دعوه قابل د سماع او قابل د اوریدو نه ده، له وجې د مرور الزمان څخه، نو پر قاضي د محکمې لازم دي چې د دوی په دعوه کې له دقت څخه کار واخلي چې آیا رښتیا د اصل مدعي پر دعوه نه کولو مرور الزمان صادقیږي او که نه. نو په تفصیل سره دی د مدعي د سلب دعوې او یا د اثبات د دعوې په اړه داسې قرار صادر کړي چې طرفین مدعي او مدعا علیه پرې ښکاره پوه کړی شي. د یادونې وړ ده که یو طرف د دعوې د خپلې دعوې د اثبات لپاره او یا بطور اعتراض خپل اسناد محکمې ته وړاندې کړي
نو محکمه به اولا هغه اسناد کاملا په ښه تحقیق او څېړنې سره وګوري او پس له هغې به د هغې په هکله خپل قرار صادر کړي. که محکمې کامل تحقیق او څېړنه د اړوند اسنادو په باره کې ونه کړي نو قرار او حکم یې نقض کیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی صفحه 265 کې داسې لیکل شوي: وكذا لو قدم أحد الخصمين اعتراضا يتعلق بالأموال والنقود التي وضعها في محل رسمي على سبيل الأمانة فعلى المحكمة أن تبحث في اعتراضه وتحكم به وفقا للنتيجة تظهر وإلا فالحكم ينقض. حاصل یې دا دی که چیرې یو له متخاصمینو څخه خپل اعتراض محکمې ته وړاندې کړي چې د هغه اعتراض تعلق له داسې مالونو او نقدي روپو سره وي چې هغه مالونه او نقدي روپۍ په یو رسمي محل کې د امانت په طور کېښودل شوي وي، نو پر محکمه لازم دي چې د هغه اعتراض په اړه بحث او تحقیق وکړي او داسې حکم صادر کړي چې موافق وي له داسې نتیجې سره چې هغه نتیجه ظاهرېدونکې وي. او که محکمه داسې ونه کړي نو حکم د محکمې نقض کیږي. یا مثلا مدعا علیه په خپله دفع کې داسې ووایي چې کوم شخص چې پر ما دعوه کړې زه په دغه موضوع کې د ده خصم نه جوړېږم او دعوه یې پر ما نه صحیح کیږي، نو محکمه به د مدعا علیه دغه دفع په دقیق نظر سره وګوري او په اړه به یې پوره تحقیق او څېړنه وکړي. که یې پوره تحقیق او څېړنه ونه کړه نو د محکمې حکم او قرار نقض کیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی صفحه 265 کې داسې لیکل شوي: وكذا لو أجاب المدعى عليه أنه لا يصلح خصما للمدعي بالدعوى المقامة فعلى المحكمة أن تدقق النظر أيضا في هذه الدعوى المعترضة وتحكم بها، وإن لم تفعل فحكمها ينقض. دا هم د یادونې وړ ده چې کله یوه محکمه د یوې موضوع اړوند قرار صادروي نو اسباب او علتونه د هغې موضوع به په تفصیل سره ذکر کوي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی صفحه 265 کې داسې لیکل شوي: وينبغي أن يذكر في القرار بيان العلل والأسباب القانونية، فلو قررت المحكمة مثلا رد البينة لمخالفتها للدعوى
فلا يكفي القول أن البينة لم تطابق الدعوة بل يلزم أن تبين وجوه المخالفة بالتفصیل. یعنی مناسبه دا ده چې کله یوه محکمه د یو موضوع په اړه خپل قرار صادروي نو په خپل قرار کې دی د اړوند موضوع علل او قانوني اسباب هم ذکر کړي. نو بناءً کچیرې یوې محکمې مثلا قرار صادر کړو په دې هکله چې د مدعي د شاهدانو شهادت او گواهی د دعوې سره مخالف ده، نو یوازې په دې به اکتفا نه کوي چې یوازې داسې ولیکي چې بینه او شاهدان مطابق د مدعي له دعوې سره نه دي، بلکې لازم دي پر قاضي چې تمام وجوهات د رد کېدو د شاهدانو د شهادت په تفصیل سره ولیکي. تعریف المذاکره. مذاکره څه ته ویل کیږي؟ مذاکره ویل کیږي د محکمې د اعضاو ترمنځ په حکم یا قرار کې تبادله د رایو او تبادله د نظرونو ته، لکه څرنګه چې په همدې اړه د فارس خوري په کتاب اصول المحاکمات الحقوقیه صفحه 552 کې داسې لیکل شوي: المذاکرة هي تداول الرأي بين الحكام على القرار الواجب في القضية المنازع بها لأجل تقريره وتحريره، فإن كان الحاكم منفردا لا يبقى محل إلى هذا التداول، وإنما تأمل بالدعوى وحده. یعنی مذاکره هغه تبادله د نظرونو ته ویل کیږي چې دغه تبادله د نظرونو د حاکمانو او حکم کوونکو ترمنځ وي د یو حکم او قرار په اړه چې هغه قرار د متنازع فیها قضیې په باره کې وي. نو که حکم کوونکي ځان ته وي نور اعضا ونه لري، بیا خو تبادله د نظرونو او رایو ته ضرورت نه محسوس کیږي، بلکې یوازې همدغه حکم کوونکی دی په دعوه کې ځان ته تأمل او فکر وکړي او قرار او حکم دې صادر کړي. د مذاکرې شرایط: په مذاکره کې باید صرف هغه اعضا د محکمې وجود ولري چې د طرفینو نه د قضیې جریان په تفصیل سره اوریدلی وي، او ما سوا له دوی څخه بل څوک باید په مذاکره کې موجود نه وي. البته که چیرې د محکمې یوه عضوه او شخص د تحقیق په جریان کې بدلیدو، نو نوی شخص او عضوه د محکمې ته باید تمام هغه جریان د موضوع علنا په تفصیل سره ولوستل شي چې کوم جریان د متخاصمینو لخوا اوریدل شوی و، او دا هم یاد لرئ چې متخاصمین او طرفین د دعوی او د قضیې دی هغه جریان خپل تصدیق هم کړي، لکه څرنګه چې په همدې اړه د فارس خوري په کتاب اصول المحاکمات الحقوقیه صفحه 553 کې داسې لیکل شوي: فلا يجوز أن يحظرها أحد غير الحكام الذين تألف منهم
نصاب المحكمة عند المرافعة بالدعوى في كل صفحاتها، أو إذا تبدل أحد منهم بين جلسة وأخرى فيجب تلاوة الضبط علنا بحضور الحاكم الجديد ومصادقة الطرفين عليه. وعلى كل حال فالحكام الذين ختمت المرافعة بحضورهم الذين يتذاكرون بالدعوى ويقرون الحكم بها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.